د افغانستان اسلامی امارت محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخوند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د افغانستان د اسلامی امارت د ملی دفاع وزارت د ریاست الوزراء د تشریفات و کنډک منصوبین په نظام ترتیب او ستاسو د راتلو ویاړ لري د تشریفات و کنډک قماندان ډګرمن جلیل احمد وردک. دا دی اوس د افغانستان د اسلامي امارت ډیر محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند د پوځي رسمي ګذشت سیمې ته د داخلېدو په حال کې دی او د تشریفاتو د قطعې د درناوي د مراتبو له منلو وروسته به لوژ ته تشریف راوړي. به جایگاه خود تشریف ببرین. نظم و دیسیپلین مجلس باید مراعات شود. بینندگان محترم، اینک رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان الحاج ملا محمد حسن آخوند بر ساحه رسم گذشت داخل شدند و بعد از تقدیم احترام از سوی قطعه تشریفات به لوژ تشریف می آورند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړي مشئ، بخیر یاست. ستړي مشئ. دا څه ځو؟ قدرمنو اوریدونکو، ډیر محترم او ګران قدر رئیس الوزراء الحاج محترم ملا محمد حسن اخوند د تشریفاتو د قطعې له معاینې وروسته لوژ ته تشریف راوړ. جناب محترم الحاج ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای کشور بعد از معاینه قطعه تشریفات به لوژ تشریف آوردند. قدرمنو حاضرینو، د وژې یا سنبلې نهمه ورځ له اشغالګرو ځواکونو د هیواد د ازادۍ لومړۍ کلیزه تیر یو کال وړاندې په همدې ورځ وروسته له 20 کالو پردي یرغلګر ځواکونه زموږ له ګران هیواده په تیښته ولاړل. لله الحمد والمنه. د بریا او ازادۍ دا ورځ نن د بریمن او فاتح ولس په توګه د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې لمانځو. ټولو هیوادوالو ته د زړه د تله مبارکي وایو. الله تعالی دې زموږ دغه په وینو ګټل سوې ازادي تلپاتې ولري. الله تعالی دې د دې ستر افتخار د ګټلو په لاره کې د شهیدانو قربانۍ، د زخمیانو، بندیانو، معلولینو، کونډو، یتیمانو او ټولو مجاهدینو او عام مومن ولس ستړیاوې په خپل دربار کې قبول کړي. آمین یا رب العالمین. د ازادۍ او استقلال دا مراسم د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیلوو. اوس محترم قاری صاحب
مفتي محمد رسول ته بلنه ورکوو چې پوځي رسمي ګذشت د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل کړي. محترم مفتی محمد رسول صاحب. اکنون در آغاز مراسم از محترم قاری صاحب محمد رسول تقاضا می نمایم که مراسم امروزی ما را با تلاوت چندی از آیات کلام ربانی رسما آغاز نمایند. محترم قاری محمد رسول صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک الله بارک الله فیکم. له محترم مفتی محمد رسول صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادۍ د ورځې د مراسمې د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل کړل. اوس ملي ترانه غږول کیږي او د ترانې په جریان کې د سلامۍ 21 توپونه پیر کوي. تاسو تشویش مه کوئ، دا یوازې د سلامۍ توپونه دي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي. وینا پرې توی شوي دا تاسې په خپلو ځایونو باندې کښېنئ، دا یوازې د سلامۍ توپونه دي، د تشویش خبره نشته. وینا پرې توی شوي دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. تابت لازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، تابت لازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، تابت لازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ. ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ. دې کې به بازانو سي دا د بازانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. دې کې به بازانو سي دا د بازانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ای ګران وطن زما زار شمالته نزه، ای ګران وطن زما زار شمالته نزه، ای ګران وطن زما زار شمالته نزه. ای ښایسته چمن زما زار شمالته نزه، ای ښایسته چمن زما زار شمالته نزه، ای ښایسته چمن زما زار شمالته نزه. خلاص کله انګریز نه و شو د روسانو ګور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. خلاص کله انګریز نه و شو د روسانو ګور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ډېرې ککرۍ ګورا پاتې د روسانو شوې، ډېرې ککرۍ ګورا پاتې د روسانو شوې، ډېرې ککرۍ ګورا پاتې د روسانو شوې. شنډې د هر یو دښمن واړه ارزوګانې شوې، شنډې د هر یو دښمن واړه ارزوګانې شوې، شنډې د هر یو دښمن واړه ارزوګانې شوې. هر چا ته معلوم شولو دا د افغانانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. هر چا ته معلوم شولو دا د افغانانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتو یې په سرو وینو دا د
شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو 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 ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوی دا سره لکه ګلونه دي وینا پرتوی شوی دا سره لکه ګلونه دي وینا پرتوی شوی دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور تابت لازات ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ تابت لازات ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ تابت لازات ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون بعد از تقدیم ترانه ملی و انداخت توپاهای سلامی اکنون از رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان محترم الحاج ملا محمد حسن آخوند تقاضا می نماییم که به طرف میکروفون تشریف فرما شده و سخنان ارزشمند خویش را در رابطه به نخستین سالگرد خاتمی اشغال به اشتراک کنندگان و بینندگان ارائه نمایند. رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان جناب محترم الحاج ملا محمد حسن آخوند. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده باد اسلام، زنده باد اسلام، زنده باد امارت اسلامی افغانستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم. گرانو محترمو حاضرینو مجاهدینو او راغلو شاغلو ملمنو او د افغانستان گران او مجاهد ملت خصوصا هغه بابک چې زویکه د الله په لار کې قرباني شوی او هغه مورکی چې بچی د الله په لار کې صدقه کړی وي او هغه یتیم چې بابا یې شهید شوی وي او هغه مجاهد
چې بدن یو عضو د اعضاو څخه یا د الله په لار کې قرباني کړی وي او هغه مجاهدین چې د الله په لار کې 20 کاله تکالیف او قرباني او زحمتونه پر ځان ګاللي وي او هغه مجاهدین چې په کلونو کلونو د دشمن په محابسو کې په سختیو او تکالیفو کې وخت تیر کړی وي او په مجموع کې د ټول افغانستان کلی وي که کشر وي که ښځه او نر وي که ضعیفه او ځوان وي هر قشر چې وي و ټولو ته د دې مبارکې ورځې مبارکي وایم او ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم خصوص د دغه خلکو څخه چې دلته تشریف لري او دې مجلس ته حاضر شوي وي دغو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم الله دې د دې قدمونه په خپل دربار کې قبول کړي محترمو مجاهدینو دغه هغه ورځ ده دا هم هغه ساعت نیټه ده چې موږ او تاسې 20 کاله د دغه دپاره سخته تکالیف او قرباني ورکړلې او هغه شهداو ته خصوصا د دغه ورځې مبارکي وایم چې د الله د دین دپاره او د دغه ورځې دپاره خپل بدنونه د باروتو په لمبو کې قرباني کړي دي دې ته دې مبارک وي چې د دې هدف چې د هغه دپاره دوی جنګېدلي وه د هغه دپاره یې سختي ګاللې وې د هغه دپاره یې په کلونو کلونو لوږې و تنجې و ټپونو و زخمونو په بدن وړي وه د دغې ورځې دپاره الله جل جلاله دې هلته د دې مبارک ارواحان خوشحاله او سرلوړي لري دا هم هغه ورځ وه او هغه ورځ ده او دغه ارمانونه مو وه او دغه ارمانونه الله جل جلاله موږ ته را د سره کړل چې دغه مبارک ملک د اشغال څخه الله جل جلاله خلاص کړي او د دې ملک څخه دغه اشغالګر د الله جل جلاله په کومک او په نصرت سره ووځي او په دې مبارک ملک د الله جل جلاله شایسته نظام حاکم شي پروردګار عالم جل جلاله زموږ ستاسو سره داسې وکړل الله زموږ سره احسان وکړي رحمت یې را باندې وکړي نصرت یې را سره وکړي دشمن یې په ضرب کې د 15 ورځو ټول افغانستان یې سرچپه راواړاوه دا څومره عظیم رحمت و نصرت و کومک نو ګورئ ګرانو ورونو مجاهدینو او د امارت مسؤلینو څو خبرې دلته کول غواړم هغه شهدا چې زموږ ستاسو د مابین څخه تللي دي اوس د دې موجود نه دي د دغه ورځې دپاره د دغه هدف دپاره یې قربانۍ ورکړې وې
باید موږ بیداره واوسېږو، باید په دې فکر کې سو چې د هغو شهداو ارمانونه د خاورې سره خاورې نه کړو، د الله جل جلاله څخه رابطه قطع نه کړو، د خپل ګران ملت سره رابطه قطع نه کړو، د خپلو هغه کونډیانو یتیمانو د هغه سپین ږیرو چې اولادونه یې په دغه لار کې لمبه سوي دي د هغو سره رابطه قطع نه کړو او د هغو د ارمانونو د تحقق دپاره خپل ټوله توان په کار واچو. خیال به کوئ، فکر به کوئ، الله دې نه کوي چې الله جل جلاله زموږ سره دومره عظیم نصرت وکړي او موږ بیا په لږ وخت کې الله دې نه کوي الله مو هیر شي، شهدا مو هیر شي، یتیمان مو هیر شي، دا مظلوم اولس مو هیر شي. الله دې داسې حال نه را باندې راولي. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مبارک وطن د الله جل جلاله په ښایسته قوانینو سره روښانه او منور وګرځوي او الله دې موږ ته دا توفیق را په برخه کړي. محترمو ډېر خیال به ساتئ، په خپل مابین کې به د ورونو په شان زندګي کوئ، د خپلو مشرانو اطاعت به پر ځان فرض و لازم بولئ، د خپل ولس احترام خدمت کول به د ځان اسلامي شرعي وجیبه بولئ. داسې ونه شي چې دغه ملت 20 کاله زموږ او ستاسو سره ټوله کړاوونه، تکالیف، شهادتونه، د کور خرابۍ، هر څه یې پر ځان وړي چې اوس یې موږ تاسې هېر کړو. الله دې داسې وخت نه راولي. ورسره د شفقت لاس ورتېر کړي چې اوس مو کار کوي د دې مقاصدو اهدافو ته ځان ورسوئ، د دې ستړیاوې په نظر کې ونیسئ، یک تنها یې مه پرېږدئ. دا مو ټولو ته په کلکه توصیه او هدایت دی. دوهم، د خپل ملت څخه یو غوښتنه او تقاضا کوم چې ای ګران ملته، ای ځپل سوې 20 کاله در بدره سوې لوږې و تندې دي پر بدن ګاللې دي. غواړم چې یو نکتې ته ستاسې توجه راواړوم. په دې ملک کې مخکې در دې فتحې 2 قسم خلق اوسېدل، یا مجاهدین یا د مجاهدینو همکاران، طرفداران، هم نظر خلق و چې په دې ستړیا کې ورسره شریک و. بل طرف هغه و چې د اشغالګرو سره ولاړ و، د هغو افکارو، د هغو تګلاره پالله. ګرانو محترمو هیوادوالو، کله چې دا نظام ونړېدی، هغه خلک چې دلته په قدرت کې وه هغه ولاړل. مجاهدین د امارت نظام، اسلامي نظام دلته راغلی، حاکم شو. هغه خلک چې په دې نظام کې د مخه کار کاوه، د هغو خو هر څه د لاسه ووتل، قدرت یې ولاړې، پیسې یې ولاړې، حیثیت یې ختم شو.
او هغه مسلمانان چې په غرونو کې شپې کولې لوږې و تندې و چاپې و شپه ورځ بیا په ځغاسته و هغه الله جل جلاله سا کړله خپل ارمان ته ورسېدل نو ګرانو وروڼو هغه خلک چې د دې صحنې څخه ایستل سوي دي 20 کاله په دې ځایو کې په اشتراحاتو په میلو کې تیر کړي دي اوس به طبعا تخریب کوي دغه نارې به وایي چې افغانستان ته امارت اسلامي راغلی دی لوږې او فقر او مسکنت غربت د دې سره راغلی دی د افسوس ځای خدا دی موږ تاسو ټوله او نړۍ ټوله د دې شاهدان دي چې کله دا نظام ختم سو بهرنیان د دې ملک ووتل څه شتمني څه شی زموږ ملک ته پرېښی دي څوک شواهد لري په افریقا یې جوړه کړې وه په معدن کې یې کار کړی و په زراعت کې یې کار کړی و په صحت کې یې کار کړی و په کومه اداره کې یې کار کړی و چې هغه شی موږ ته پاتې دی جوړ کړی و خدای نه کرده هغه زموږ څخه ونړېدی خو دوی چې ولاړل فقط و فقط موږ ته دا اوږدې خښتې و دا جالونه راپاته سوله د خاورو ډک جالونه دغه یې موږ ته راپاته دغه نو که د دوی دپاره یو اقتصاد وي چې وایي ورپرېمښول دا مسلمانان په اخته یې هغه خاورې ماورې سره دغه کوي او د جاله صاحب څه شخان میخان یې دغه کړي نور څوک شاهد لري چې په کوم ولایت کې د یا د بجلي دپاره یا د زراعت دپاره یا د صحت دپاره یا د معدن دپاره یو داسې لاسته راوړنه لري چې هغه موږ ته پاته سوله خدای مه کړه زموږ څه هغه تخریب سوه زموږ څه هغه ناکامه سو هغه کار فقط دغه اوږدې خښې و جالونه یې موږ ته پاته سوي دي او یو څه تعمیرګیان که دغه خلکو جوړ کړي یو تعمیرونه دا خو د هر چا شخصي شی دی هغه وایي امارت ته و دې ملت ته څه ګټه کوي نو ملت ستاسې مې ارزو و خواهش دا دی چې ته د دغه خلکو سره هم نظره کېږه مه خطاوزه مه چې ته م نارې وایې چې د امارت سره لوږه راغله تنده راغلل ستړیا راغله بلکې د امارت داسې مبارک امارت دی چې د دې سره هر څه راغلل حاصل سوله فکر وکړئ مرګ ختم سو بند ختم سو د شپې چاپې ختمې سوې لارې ازاده سوله نه دي کور په امن کې و نه دي موټر و ډمبر په امر کې و چې دی به د مخه روان و چې 10 ساعته بیا مزل کوه چاته دا اجازه نه وه چې ستا په روډ باندې ستا روډ دی ستا ملک دی یو موټر چې د مخصه وایه که مخصه وایه بیا به یې ویشتلی ځای پر ځای به شي ډاډ کول دا لږ لاسته راوړنه ده سبحان الله مرګ ختم د شپې او د ورځې ازادي چې سړی هرې خواته ځي که مزدوري کوي که بزګري کوي که په هر بخش کار کوي ازاده په ازاده که د افغانستان د یوه کونجه څخه بل کونج ته ځې هېڅ مشکل تا ته نشته د دغه سره سره که الله دې نه کوي څوک د دې لوی نعمت ناشکري وکړي پروردګار عالم به بیا هغه په خپل عذاب مخته کړي دا پر ټولو ولس باندې پر د امارت پر مسؤلینو باندې پر هر مؤمن مسلمان که نه راوښدی دا پر لازم دي چې د دغه نعمت شکر به ادا کړي چې ادا نه کوي الله جل جلاله به سختترین عذاب ورله راوړي د هغه خلکو سره چې د دې ملک څخه تللي دي د هغو خبره مور سره بدرګه کوه تو خو هغه مجاهد ولس یې چې 20 کاله دې په لوږې کې تېر کړي دي 20 کاله دې په غربت کې تېر کړي دي 20 کاله دې په زخم شهادت کې تېر کړي دي 20 کاله دې په غرو کې تېر کړي دي هر څومره تکالیف سختۍ دې ګاللې دي
اوس څه پېښه ده چې تم دغه دښمن سره هغه څوک چې دغه تبلیغ کوي تخریب کوي ته هم ورسره خپل غږ ورسره بدرګه کوې خیال کوه د دغه عظیم نعمت څخه دې مخ واړوه ناشکري دې وکړه نو انتظار وکړه د الله جل جلاله و بل عذاب ډېر محتاط اوسېږئ الله دې موږ تاسو ته و ټولو ته د دې مبارک نعمت د شکر توفیق را نصیب کړي چې ناشکري ونه خپل لاس مو دی خپل وطن مو دی که د شپې مزدوري کوو که د ورځې خپل لاسونه به تړانکې کوو خپل د ملت دپاره او د ولس دپاره د ځانو دپاره به ګوله پیدا کوو پر بهرنیانو به اعتماد نه کوو هم کوي څه نتیجه موږ ته په لاس راغله پر تجارانو ورونو باندې مې پر سرمایهدارانو ورونو باندې م پر دغه ورونو چې څه روپۍ په لاس کې لري پر ټولو مو دا غږ دی چې سره راوړاندې سئ په د عمل کې خپله د دې ولس خدمت وکړي هر څه شتمني چې لرئ په کار یې واچوئ او د دې مسلمانانو خدمت وکړي هر څه طریقه درته برابره ده وسایه ده درېیم دا خبره کول غواړم نورې خپلې خبرې ختموم هغه څوک چې زموږ د ملک کې 20 کاله اشغال کړي وو او ووتل بیا هم دې ملک ته مشکلات پیش کړي دي تاجرات یې پر لګولي دي تبلیغ هم دا کوي چې په افغانستان کې لوږه ده نو خو لوږه تار راوستلې ده پر دې ملک چې بندیزونه لګولي دي د دې ملک د مسکنت یو شی درلودی هغه تا بند کړي دي کوم شی دی د نیستۍ چې امارت را دغه سره راغلی دی ته چې ووتې هستي ونیسي چې د ځانه سره وړې ده ولاړه ملت ته دې څه شي پرېښود یې پلا بندیز پر لګوي هېڅ شی وجې مظلوم ولس ته نه پرېږدي خو بیا د شا د خوا دا خبره هم کوي چې افغانستان 25 میلیونه و 20 میلیونه نفوس د لوږې سره مخ دی سبحان الله یې پلا یې ټکوي بیا یې تهدیدوي بیا پیغورونه ورکوي په دې کوشش کې دي چې د امارات پر مسؤلینو اوس بیرته بندیزونه ولګوي په لیسو کې تور سپین لیس کې سره واچي زه دا وایم امارات خو هر څوک چې راوړاندې کېږي د تفاهم د مذاکرې د ابهام و تبهیم چې د هر مملکت مشکل وي راځي چې زموږ سره دې په تفاهم حل کړي زموږ سره دوی څه ستونزه لري څه باعث د دې دی چې د افغانستان د ولس یو کمزورې شتمني د هغه دغه کړې ده بندیزونه یې پر لګولي دي یو موسسه نه پرېږدي یو داسې څوک نه پرېږدي چې یو څوک راشي په دې ځای کې یا په معدن کې یا په صحت کې یا په زراعت کې یا په بل بخش کار کې تهدیدوي دا خو هغه کړنې دي چې 20 کاله یې وکړې دا به منطقي او معقوله لار وي چې سړی یو 20 کاله یو کار تجربه کړی په خپل ټول قوت سره چې هغه تهدید ګټه نه یې کړې بیا یې تکراروي دا خو فکر کوم نه د یو معقول سړي نه د یو منطقوي چې دی منطق دلیل لري دا لار نه ده
د خبرو لار، د تفاهم لار، د ورورګلوۍ لار، د همغږۍ لار، د تفاهم لار دا نتیجه ورکوي. زه یو لنډ مثال تاسو ته پیښوم. کله چې 20 کاله د امارت مسؤلین در بندیزونو تهدیدو لاندې وو چې د ژوند حق هم چاته نه ورکاوه، خو کم وخت چې پر دغو مسؤلینو باندې لږ لار خلاصه شوله، معمولي بندیزونه ځینې لرې شول، لارې د تفاهم سره خلاصه شوله، د دښمن سره کښېنستل. تاسې فکر وکړئ 20 کاله مختلفو اسلحو په دې افغانستان کې خپل زور ازموینه وکړله، څه نتیجه ورکړه؟ خو کالو 15 میاشتې چې تفاهم وشو څومره غټه نتیجه پر مرتبه شوه. هم مقابل طرف ته د افغانستان و مسلمانان، د افغانستان ولس د دې څخه خلاص و. دا دغه تفاهم دا د لارې د خلاصېدو نتیجه ده چې د دغو مسلمانانو سره معمولي دغه لرې شو، تفاهم وشو، ولاړه او راغله، سره کښېنستل، ملک د اشغال خلاص و، د بمبار خلاص و، د وژنو خلاص و، د شهادتونو خلاص و، د ورانولو خلاص و. مسلمانان د لږ د راحت ساه وکښل. دوی ته څه ګټه ورسېدل؟ مقابل طرف ته پوځ یې خوندي شو، پیسې ورپاته شوې، په زرګونو میله لرې به خلک د دې په سفر او په دربدرۍ کې شپې کولې. هغه شتمني چې دی به په دې جنګ کې مصرفګر ده، دوی ته پاته شو. خلک یې ولاړه په خپلو کورو، په خپلو ځایو کې ځای پر ځای. دا څومره غټه ګټه ده، دا به اوس څومره کمزوري چې اوس بېرته دا کوشش کوي، دغه لار اوس بېرته بندوي چې د امارت په مسؤلینو راځي په تور لیست کې واچوي، بندیزونه پر ولګوي چې بیا خواته سفر ونه کړي. نو خو بېرته دا موضوع کومې خواته یې بیایي، چیرې یې غورځي. دا خبره هم کوي چې افغانستان کرار بیا و هغه تاریکې ته ورګرځي چې دا څو کاله مخکې و. بیا به د پلانیانو کوري، بیا به د پلانیانو کوري، بیا به د خو ته کوشش کوې، ولې لار بندوې، ولې پر خلکو بندیزونه لګوې، ولې خلکو ته دغه پېښوې؟ خو څه مشکل چې زما سره لرې، زما سره راسه، په تفاهم حل کړه. که ته کوشش کوې چې ټولې لارې د افغانستان پر ولس بندوې، بیا دا نارې وایې، نو خو ته کوشش کوې چې د دې ملک څه یو جزیره جوړوې، بېرته یې ورټېلوې، چې بېرته چې نه رابطه څوک ورسره کوي، نه یو څوک یې د باندې وتلی شي، نه یو څوک فرض که د یو چا سره تفاهم کولی شو، ته په تورلیست کې بندیزونه دې داسې وتای، اقتصاد یې ور په صفر کې کړی دی، بانکونه دې ور فلج کړي دي، څوک نور پرېږدي چې کومک وکړي. نو کوشش کوې، ته کوشش کوې چې دا ملک بېرته هغه تاریکۍ ته ته غورځوې. زه خو درته وایم په ډاګه او په صفا ټوکو کې چې موږ تفاهم ته تر هغه حده پورې موږ غواړو چې د هر چا سره خپل تفاهم وکړو، مشکل ورسره حل کړو، پر لارې مزل سره وکړو، تر هغه حده پورې چې زموږ و اسلامي شرعي اصولو ته خطر نه وي. په آزاده فضا کې موږ غواړو چې د هر چا سره تفاهم مزل ورسره وکړو. منتها دا زموږ یو اسلامي ملک دی، په دې کې تر هغه حده پورې چې اسلامي نظام ته صدمه نه وي، شریعت مقدس ته تکلیف نه وي، نو موږ و دې ته حاضر یو چې هر څوک وي، که همسایه هېوادونه وي، که د باندې هېوادونه وي، که د نړۍ هېوادونه وي، زموږ دا ورته مشوره ده چې تاسې دغه لارې چې اوس خلاصې دي دا مه بندوئ. بیرته به الله جل جلاله تاسې او دغه مظلوم ملت په بیا په داسې ستوري کې سره ګیر شو چې بیا به دا 20 کاله چې سره اخته وو، نه تا نتیجه ترلاسه کړل. موږ خو الحمدلله دغه غوښته چې دا ملک مو د دښمن و د خارج د خلکو خلاص شي، هغه لاسته راغله. تا څه لاسته راوړنه؟
فقط دا 15 ورځې و میاشتو کال تفاهم لار خلاصېدل دومره کامیابي د مسلمانانو هم په برخه کړله د مقابل طرف هم په برخه. الله جل جلاله دې تاسو ته چې دلته راغلي یاست او مجاهدینو ته او ټولو هېوادوالو ته ښه زندګي نصیب کړي. الله مو دې دا ملک بیا د ستړیا راوساتي. خدای پاک جل جلاله د هغه خلکو زړونه هم په هغه طرف ته مائل کړي د دښمنۍ او د عداوت او دغه څه دې الله زړونه و د هغه طرف ته مائل کړي چې مسلمانانو او د دوی خپل هم خیر. نور م وخت نه ضایع کوم. الله دې تاسو ته یو ځونه درکړي. خدای جل جلاله مو ښه زندګي نصیب کړه. یو وار بیا ټولو ته د دې مبارکې ورځې مبارکي وایم. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو او د ټولو مسلمانانو حافظ ناصر شي. السلام علیکم ورحمة الله. جزاک الله بارک الله فیکم. د افغانستان د اسلامي امارت د محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند له ارزښتناکې وینا څخه یو جهان مننه. مجاهدو هیوادوالو، اسلامي امارت لکه څنګه چې د اسلامي نظام نفاذ د دنیا او آخرت د ښېګڼو ضامن بولي، د همدې نظام د ټینګښت، پایښت او یو مضبوط هیواد او پیاوړي ملت د په خپلو پښو درولو او غني کولو لپاره د ساینس، ټکنالوژۍ، بشري علومو د نویو او مثبتو لاسته راوړنو خپلول او ترویج یو حیاتي ضرورت بولي. په دې برخه کې چې د اسلامي امارت په خلاف کوم تبلیغات کیږي یا د تعلیم د مخالفت تور ور باندې پورې کیږي، موږ یې په کلکه ردوو. اسلامي امارت د علم زده کړه یو دیني فرض بولي او د ښځو او نارینهو لپاره د شریعت په چوکاټ کې د ټولو هغو حقوقو قائل او پرې قانع دی چې د اسلام مبارک دین ورکړي دي او عملي کولو ته یې ځان ژمن بولي. د اعلی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله له ویناو څخه. قدرمنو حاضرینو او د ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو، د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو پلي قطاعات د استشهادي عملیاتو کنډک بیلابیل جزوتامونه او وسایط معاینه کړل او اوس د لوژ په لوري د حرکت په حال کې دی. بینندگان محترم مراسم، اینک وزیر دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد بعد از تقدیم احترام قطع تشریفات قطاعات پیاده کندک عملیات‌های استشهادی جزویتنامه‌های مختلف و وسایط امارت اسلامی افغانستان را معاینه نمودند و اکنون به سوی لوژ در حال حرکت می باشند. همون تیار سی د افغانستان اسلامی امارت د ملي دفاع وزیر صاحب په احترام شیطه صلاح سره سلام کوي.
اشتراک کنندگان محترم مراسم، به جایگاه خود تشریف داشته باشین، نظم و دیسیپلین مجلس را مراعات نمایین. انشاءالله العزیز آن قریب است که مراسم رسم گذشت رسما آغاز شود. د افغانستان اسلامی امارات د ملي دفاع محترم وزیر صاحب ستر جنرال مولوی صاحب محمد یعقوب مجاهد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د فتح د لومړۍ کلیزې د لمانځنې له امله د کابل ګارنیزون فوجونه په نظام سره ترتیب او ستاسې د معاینې ویاړ لري. د مرکزي قواو مرستیال او د رسمي گذشت عمومي قماندان برید جنرال نوررحمان نصرت، روزی د هیواد د ازادي او امارت، روزی د هیواد د ازادي او امارت دا تور او سپین کاږه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مسئ. د افغانستان د فتح د لومړۍ کلیزې د لمانځلو له امله تاسو ته مبارکي وایو. ستړي مسئ. د امریکایي اشغال څخه د هیواد د ازادۍ او فتح د لومړۍ کلیزې مبارکي درته وایو. ستړي مسئ. د امریکایي اشغال څخه د هیواد د ازادۍ او فتح د لومړۍ کلیزې مبارکي درته وایو. ستړي مسئ. د امریکایي اشغال څخه د هیواد د ازادۍ او فتح مبارکي درته وایو.
ستړي مسئ. د امریکایي اشغال څخه د هیواد د ازادۍ او فتحې مبارکي درته وایو. ستړي مسئ. د امریکایي اشغال څخه د هیواد د ازادۍ او فتحې مو مبارک سه. ستړي مسئ. د امریکایي اشغال څخه د هیواد د ازادۍ او فتحې مو مبارک سه. د افغانستان د اسلامي امارت محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د فتح د لومړۍ کلیزې د لمانځلو له امله د کابل ګارنیزون فوځونه په نظام ترتیب شوي دي. د ملي دفاع وزیر ستر جنرال مولوی محمد یعقوب مجاهد،
اینک وزیر دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان مولوی محمد یعقوب مجاهد بعد از تقدیم احترام قطع تشریفات، قطعات پیاده، کندکه‌های عملیات‌های استشهادی، جزویتنامه‌های مختلف و وسایط امارت اسلامی افغانستان را معاینه نمودند و اکنون به سوی لوژ در حال حرکت بباشند. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد د قطعاتو له معاینې وروسته لوژ ته تشریف راوړ. بینندگان محترم رسم گذشت، به مناسبت نخستین سالگرد استقلال افغانستان از اشغال آمریکایی لحظات انتظار شما به پایان می رسد. اینک قماندان رسم گذشت نظامی محترم برید جنرال مولوی نورالرحمن نصرت را دعوت می دهیم که به تمامی قطعات نظامی و جزویتنامه‌های آماده برای رسم گذشت قمانده دهد تا به نظم عالی و دیسیپلین از پیش لوژ عبور نموده و توانایی‌های خویش را به مناسبت نخستین سالگرد خاتمه اشغال به نمایش گذاشته و به مقام محترم ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان و دیگر مسئولین بلندرتبه نظامی و ملکی ادای احترام نمایند. له امریکایي اشغال څخه د افغانستان د استقلال د لومړۍ کلیزې په ویاړ د پرتمین پوځي رسمي گذشت لیدونکو، ستاسې د انتظار شیبې نور پای ته رسیږي. دا دی اوس د پوځي رسمي گذشت قمندان محترم برید جنرال محترم نصرت صاحب ته بلنه ورکوو چې د رسمي گذشت لپاره آماده او منتظرو پوځي قطعاتو او جزوتامونو ته قمنده ورکړي، تر څو په عالي نظم او ډسپلین سره د لوژ له مخې تیر او خپلې پیاوړتیاوې او ځواک له امریکایي اشغال څخه د افغانستان د ازادۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ نندارې ته وړاندې کړي او د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام او نورو لوړ رتبه نظامي او مسلکي مسؤلینو نظامي او ملکي مسؤلینو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. عموم تیار سی در رسم گذشت لپاره په کنډکونو مسافه یو شاخص حزال الشرع لومړی کنډک مخامخ نورشاهی ګرځ لومړی کنډک موزون قدم نور پښه پر ځای مارش بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد.
تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور. توی مظهر دین، توی عزت ما، توی دفع ظلمت، توی حرمت ما. د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختمون کید کفر فساد و ملحد، د سر زور و پسر د شمشیر د عمر، مفسدینو تټینګ د ولاړ په ډګر، ماتون کید هر ستمګر او جابر، مقابل د مغرور تا اجل د کافر، د عزت مساتون کید زړو مو دوا، د مظلوم لپاره مسکا د مسکا. نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد، تو هستی نگهبان قرآن، نترسی ز لوم ملامتگری ها، به فضل بزرگ خداوند رحمان. بهادر دلری لوی تاریخ میړنی، د کلونو ورپاتې جګړو کی برای، د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال، د کفري قانون مخکې د تور او ډال. بنازم به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد است جاری، تو برکن بزن ریشه هر فسادی، زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر. بیا جملگی در کنارش بجنگی، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ د قرآن دی د سر بسودا، قربانیږي په دین او د خدای په رضا، شجاعت او جذبه یې رښتیا ایمانی، د اورتل کی چې تن کړي په مینه ستي. بهادر د لري لوی تاریخ میړنی، د کلونو ورپاتې جګړو کی برای، د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال، د کفري قانون مخکې د تور او ډال. بهادر د لري لوی تاریخ میړنی، د کلونو ورپاتې جګړو کی برای، د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال، د کفري قانون مخکې د تور او ډال. بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی،
تو شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور. د رسمي گذشت ګډونوالو او د ملي راډیو ټلویزیون څخه د مراسمو درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د اسلامي امارت د اردو د قطاعاتو له جملې لومړۍ ډله مجاهدین په خپل شل کلن عادي جهادي لباس کې د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دي. د دې مجاهدینو عادي هیئت، ملي لباس او مسنون صورت او سیرت موږ ته همغه شیبه را یادوي چې د سنګرونو خړ پړ مجاهدین بله یوه ټوپک او څو مرمیو سره د اشغالګرو د بې 52 ډوله تیارو، څرخکو او ټانګونو په وړاندې جنګېدل. د دې مجاهدینو شکل او هیئت باید تاریخ په یاد ولري. دوی زموږ د ویاړ او حماسو سمبولونه دي او نن ورځ د دوی د ویاړمنې مبارزې ثمره ده. د مظلومو لپاره مسکا د مسکا، نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد، تو هستی نگهبان قرآن، نترسی ز لوم ملامتگری ها، به فضل بزرگ خداوند رحمان. بهادر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کې برای، د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال د کفری بینندگان مراسم، اینک کندک مجاهدین استشهادی که در دوران جهاد 20 ساله علیه اشغالگران با فدا نمودن جانهای شیرین خویش مبارزه می نمودند، با قامتهای بلند و چهرههای بشاش، با صفوف فشرده و نظم خاصی عسکری از مقابل لوژ عبور می نمایند. چون که خارجی ها از خاک ما بیرون شده اند، به استشهاد ضرورت محسوس نمی شود، لذا این نیروها در چوکات وزارت دفاع ملی به خدمت خود ادامه می دهند. بیا جملگی در کنارش بجنگی. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ ځانګړی دا کمانډوي ځواک چې نوی د تشکیلېدو په حالت کې دی او ډېر پړاوونه یې وهلي دي، د تېرې شل کلنې مبارزې د مجاهدینو له منځه او د هیواد له اصیلو بچیانو څخه د سختو شرایطو له مخې ورزېده، په دین او خاوره مین ځوانان پکې د پرمختللو معیارونو له مخې استخدامیږي. دا د اسلامي امارت دا ځانګړي ځواکونه چې په منظم یونیفورم ملبس او په پرمختللو وسلو سمبال دي، د لوژ له مخې په منظم او شمېرلو ګامونو د تېرېدو په حال کې دي. اشتراک کنندگان محترم مراسم ریشه نظامی، حالا کندک محصلین اکادمی نظامی پوهنتون دفاعی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با قامتهای بلند و قدمهای متین خویش به لوژ نزدیک می شوند. افتخار بر محصلین جوان و پرتوان اکادمی نظامی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان. محصلین جوان و پرتوان اکادمی ملی نظامی با قلبهای مملو از عشق به خدا، وطن و مردم، با چهره‌های بشاش و یونیفرم زیبای خویش در قلب هر افغان غرور و افتخار می آفرینند.
دا د اوس د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت اړوند د پوهنتون دفاعي ملي پوځي اکاډمۍ د ځوانو افسرانو دوهم ټولۍ د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی او ټولو هیوادوالو ته له امریکایي اشغال څخه د ازادۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ د ګران هیواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګندوي. نترسی زلوم ملامتگری ها به فضل بزرگ خداوند رحمان. بهادر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کی برای د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال د کفري قانون مخکی د تور او ډال بنازم بنامت تو سرباز احمد. حضار محترم و بینندگان عزیز، اکنون کندک عملیات‌های خاص و ویژه موتورسایکل سواران که هوش و حواس دشمن را از سر می‌ربایانند و قادر بودند که بزرگترین بیضه‌های نظامی دشمن را در یک چشم زدن تسخیر نمایند، در حال ادای احترام از مقابل لوژ می‌گذرند. این شیرمردان با استفاده از موتورسایکل ها عملیات‌های برق‌آسا سخت و دشوار را بالای موازی پیاده و وسایط زیرهی دشمن انجام می‌دهند و آنها را از صف محاربه خارج می‌سازند. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د اسلامي امارت د مسلحو ځواکونو له جملې په موټرسایکلونو سپاره مجاهدین چې د جهاد د مهال ساده لباس په تن د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دی. د موټرسایکل سپرو مجاهدینو دغه هیئت او کیفیت زموږ د جهاد هغه یادګار دی چې تاریخ به تل په خپله حافظه کې یاد وساتي. د جهاد دغه جذاب او بارابه یادګار باید زموږ په تاریخي موزیمونو او آرشیفونو کې خوندي وساتل سي. کفري قانون مخکی د تور او ډال بهادر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کی برای د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال د کفري قانون مخکی د تور او ډال بنازم به نام بزرگت مجاهد نترس و صبوری چو فاروق و خالد. اینک کندک مجاهدین سوار بر وسایط رنجر در حال ادای احترام بر رئیس الوزراء و کابینه امارت اسلامی افغانستان از مقابل لوژ عبور می کنند. رنجر یک واسطه نقلی تیزرفتار تکتیکی پیاده بوده که در انتقال مهمات اعاشه و پرسنل مورد استفاده قرار می گیرند. این واسطه تکتیکی در هر نوع اراضی قابلیت استعمال را دارد. توی دفع ظلمت توی حرمت ما
د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد ختمونکی د کفر فساد او ملحد د سر زورو په سر د شمشیر د عمر مفسدینو ته ټینګ د ولاړ په ډګر ماتونکی د هر ستمګر دا دی اوس د افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ د پیاده میکانیزم قوتونو دوهم کنډک چې په 2 سیټه رینجر موټرونو سمبال دی د لوج له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی او ټولو هیوادوالو ته له امریکایي اشغال څخه د استقلال د لومړۍ کلیزې په ویاړ د تبریکۍ د مراتبو ترڅنګ د ګران هیواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګندوي. مجاهد تو هستی نگهبان قرآن نترسی ظلم ملامتگری ها به فضل بزرگ خداوند رحمان بهادر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کی برای د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال اینک گروهی از مجاهدین سوار بر تانگاهای هامویی در حال ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان و مهمانان گرامی از پیش لوژ عبور میکنند. هامویی یک نوع از وسایط زیرهی موتوریزه پیاده نظامی بوده که در رفتار و داخل موضع توانایی آتش و از بین بردن موازی پیاده دشمن را دارد و در تعرض در مقابل قوای پیاده دشمن استعمال می‌گردد. واسطه نام برده قابلیت انتقال 5 تن پرسنل پیاده را دارا می باشد و در هر نوع اراضی دلدلزار، کوهستانی و تپه‌زار مورد استفاده قرار می گیرد. بیا جملگی در کنارش بجنگی به امر خداوند همه صف ببندیم محافظ د قرآن دی د سر په سودا هامویز غره لرونکي د زیات مقاومت درلودونکي واسطه ده چې په سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري. په تر 15 انچه پورې تر ژورو اوبو، واورو او ګرمو دښتو کې حرکت کولی شي. دا زغرواله واسطه د ماشینګنو او ټانکزید وسلو د انتقال ظرفیت لري او تر ډیره بریده د شپچار توغندیو، مرمیو او ماینونو په وړاندې مقاومت لري. دا د اوس په هامویز غروالو وسایطو سمبال دوهم نمایشي کنډک د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دی. د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال د کفري قانون مخکې د تور او ډال بهادر دلري لوی تاریخ میرنی د کلونو ورپاتې جګړو کې برای بینندگان و اشتراک کنندگان مراسم، اینک دسته اول گروه تانگاهای زیرهی ضربتی که در میدان محاربه سینه دشمن را میشگافد به رسم و نظم خاص عسکری در حال ادای احترام از مقابل لوژ عبور می کند. این وسایط در مقابل موازی مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاعی راکت‌های RPG و توپ 82 را دارا بوده و بر موازی دشمن بالا و آن را تخریب می سازد. فساد و سیاهی تو شمشیر خیبر سپاه خدا ESVs غرواله واسطه په هر ډول سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري. په 1.5 متره ژورو اوبو، واورو او ګرمو دښتو کې حرکت کولی شي. د 2 ډوله ګرنیټ انداز او ماشینګنو د حمل او انتقال ظرفیت لري. د مخامخ محاربې او تعرض لپاره جوړ شوي دي. د RPG راکټ او ماینونو په مقابله کې مقاومت لري او که اصابت هم پرې وکړي نو تر ډیره ځایه د تګ توان لري. سرعت یې په 1 ساعت کې 115 کیلومتره دی. د اکسیجن د یو خاص سیستم په درلودلو د کیمیایي او بیولوژیکي وسلو څخه د خوندیتوب ظرفیت لري. دا د اوس د ځانګړو ESVs غروالو وسایطو یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دی.
د سرزورو پسر د شمشیر د عمر مفسدینو تټینګ د ولاړ په ډګر ماتون کای د هر ستمګار او جابر. بینندگان محترم، حالا کندک تانگاهای زیریهی جاریدار با نظم عالی از پیش لوز و هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان عبور می کنند. تانگاهای زیریهی جاریدار قابلیت جنگی را در هر نوع شرایط دشوار دارند و این وسایط در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاع راکت‌های RPG و توپ 82 را دارا بوده و بالای مواضع دشمن بدون کدام ترس و هراس حمله نموده و آن را نابود می سازد. امرف درانز غروال وسایت پیاوړي او زیات زغره لري چې د ماینونو په وړاندې زیات مقاومت لري او له ماینونو سره د زیات مقاومت په هدف دا واسطه ډیزاین او اختراع شوې ده. د امراف د سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري. دا دی اوس تاسو وینئ چې د اسلامي امارت د زغروالو قوتونو د امراف یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی. تو باشی شفای غریبان امت یقین تا قیامت جهاد است جاری تو برکن بزن ریشه هر فسادی زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر بزن فرق دشمن تو الله اکبر بیا جملگی در کنارش بجنگی به امر خداوند همه صف ببندیم. بینندگان محترم، اکنون کندک تانگاهای چیندار وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با نظم عالی از پیش لوژ عبور و مراتب احترام خویش را به هیئت رهبری و مهمانان گرامی تقدیم می کنند. بهادر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کې برای د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال. قدرمنو حاضرینو، تاسو وینئ چې د ملي دفاع وزارت هوایي ځواکونه هم د زمیني ځواکونو ملتیا کوي. شپږ وزرې ترانسپورټي او اکمالاتي چورله کې وینئ چې د زمیني ځواکونو څخه د زمیني ځواکونو په ملتیا له لوج څخه د تېرېدو په حال کې دي. قوت‌های هوایی امارت اسلامی افغانستان وسایط زمینی را نیز همراهی میکنند و از مقابل لوژ عبور مینمایند. توی مظهر دین توی عزت ما توی دفع ظلمت توی حرمت ما د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد ختمون کید کفر فساد او ملحد د سرزورو پسر د شمشیر د عمر مفسدینو تټینګ د
ولاړ په ډګر ماتونکی د هر ستمګر او جابر مقابل دی مغرور تا اجل د کافر د عزت مساتونکی د زړو مو دوا د مظلومو لپاره بطریه توپچه که در میدان نبرد حیثیت حاکم میدان را دارد و قابلیت تخریب موازی مستحکم دشمن را در مدت کم به خود اختصاص داده است با ادای احترام خاصی عسکری از مقابل لوژ عبور می نماید. این یک سلاح مدرن دوربرد توپچی که دارای قدرت آتشی قوی و مانوری عالی بوده که در مقابل هر نوع اهداف مستور و غیر مستور در داخل شیله ها و عقب تپه ها در مسافات دور و نزدیک در مقابل اهداف دشمن استعمال می گردد. کفری قانون مخکی د تور او ډال بنازم بنامت تو سرباز احمد تو باشی شفای غریبان امت یقین تا قیامت جهاد است جاری تو برکن بزن ریشه هر فسادی زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر بزن فرق دشمن تو الله بیا جملگی در کنارش بجنگی BM 21 هغه راکټ دی چې لومړنی ورژن یې تر 100 پورې او وروستنی ورژن یې له 10 تر 40 کیلومترو پورې واټن ولي تر 100 کیلوګرامه پورې منفجره مواد یې په سرګلوله کې انتقالېدلی سي د باران او ژلیو په څیر د دشمن په مراکزو پوځي استحکاماتو او ذخایرو راووري او پیاده قطعاتو ته د دې زمینه برابروي چې په خپلو تعرضي بریدونو کې د دشمن دفاعي کرښې له منځه یوسي او ساحې تر خپل واک لاندې راولي دا دی اوس د BM 21 یا چې ملي بطاریې یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی کلونو ورپاتې جګړو کې برای د ټینګ عزم خاوندی مضبوطه مورال د کفري قانون مخکې د توره او ډال بنازم به نام بزرگت مجاهد دستگاه پرتاب کننده راکت لونا دسته اسلحه آتشین جمعی لونا که در فرصت بسیار اندک سنگر مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل می کند در حال عبور از مقابل لوژ و ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان می باشد. لونا یک راکت پرقدرت دارای بردی متوسط بوده که در مقابل تجمعات وسایط زیرهی دشمن قطارهای وسایط و تخریب موازی مستحکم دشمن استعمال می گردد. اوراگان هغه راکټ دی چې له لسو څخه تر 15 کیلومتره پورې واټن وهي د راکټ په تعرضي عملیاتو کې د افرادو او ټانګونو پر ضد کارول کیږي دا راکټ کلسټر سرګلولې هم انتقالوي چې د افرادو پر ضد او د ماینونو د تطهیر لپاره ترې کار اخیستل کیږي اسکاډ یا R11 یو مشهور بالستیک میزایل دی دا میزایل بیلابیل ډولونه لري چې له 108 کیلومترو څخه تر 1000 کیلومترو پورې واټن ولي د لوړ قدرت منفجره موادو سرګلولې او د کیمیایي اټومي موادو سرګلولې له ځان سره انتقالولی سي دا میزایل په عمودي شکل فیر کیږي او د کمان په شکل د هدف په لوري
حرکت کوي. دستگاه پرتاب کننده راکت اسکارت، دسته معرکه ساز و قیامت آفرین اسکارت که قابلیت تخریب فوق‌العاده را در مسافات دور محلات دشمن دارد و می تواند در عمق 10 متری زمین مخفیگاه دشمن را نابود کنند. اکنون مرتبطات آن با ادای احترام از مقابل لوژ در حال عبور می باشند. نترسی ز لوم ملامتگری ها به فضل بزرگ خداوند رحمان. بهادر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کی برای د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال د کفري قانون مخکې د تور او ډال. بنازم به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت. قدرمنو حاضرینو، تاسو ولیدل چې د ملي دفاع وزارت هوایي ځواکونو د زمینی ځواکونو ملتیا کوله. اوس هوایي ځواکونه په مستقله توګه یو ځل بیا د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دي. الله اکبر، بیا جملگی در کنارش بجنگی، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ د قرآن دی د سر په سودا، قربانیږي په دین او د خدای پرست. شجاعت او جذبه یې رښتیا ایمانی، د اورتل کی چې تن کړي په مینا ستی. بهادر د لري لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کی برای د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال د کفري قانون مخکې د تور او ډال. بهادر د لري لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کی برای د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال د کفري قانون مخکې د تور او ډال. د اسلامي امارت زړورو مجاهدینو، دا ستاسو دیني او ملي وجیبه ده چې د خلکو د هوساینې او زړه ساتلو لپاره زیار وباسئ. له غرور، کبر او پرته له شرعي دلیل څخه له وسلې او زور څخه کار اخیستل، د ولس ګواښل، ویرول او زورول، د هغوی سر، مال او عزت ته تاوان رسول هغه ستر جنایت دی چې د ارتکاب له امله به نه په دنیا او نه هم په آخرت کې له محاسبې خلاص شئ. د اعلی قدر امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله له ویناو څخه. بینندگان مراسم، قوت‌های هوایی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر مهارت‌های خویش را به نمایش گذاشته از پیش لوژ عبور می‌کنند.
مجاهدین هر قدم مثبتی را که برای به دست آوردن قلب ملت برمی‌دارید پایه های امارت اسلامی را استحکام می‌بخشد. 9 سنبله روز اعاده مجد و عظمت و بزرگی ملت افغان است. این روز پر افتخار را برای همه شما اشتراک کنندگان و بینندگان مراسم تبریک عرض می دارم. بنازم به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت. 9 سنبله روز استرداد استقلال کشور در نتیجه ایثار و فداکاری ملت مجاهد افغانستان به دست آمده است. زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر. بیا جملگی در کنارش بجنگی، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ د قرآن دی د سر پسودا، قربانیگی په دین او د خدای په رضا. شجاعت او جذبه یې رښتیا ایمانی، د اورتل کی چتن کړي په مینا ستی. بهادر د لري لوی تاریخ میړنی، د کلونو ورپاتې جګړو کی برای. د ټینګ عزم خوندی مضبوطه مورال، د کفري قانون مخکې د تور او ډال. بهادر د لري لوی تاریخ میړنی، د کلونو ورپاتې جګړو کی برای. د ټینګ عزم خوندی مضبوطه مورال، د کفري قانون مخکې د تور او ډال. افتخارات ملت و میهن ما در گرو مبارزات آن مجاهد مردان است که در راه استقلال و آزادی وطن جز رضای پروردگار داشتن یک کشور مستقل اسلامی و سربلندی مردم خود به چیز دیگری نه اندیشیدند. شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر. بکن شام دنیا تو صبح منور، توی مظهر دین، توی عزت ما، توی دفع ظلمت، توی حرمت ما. د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختمون کی د کفر فساد او ملحد. د سر زور په سر د شمشیر د عمر، مفسدینو ته ټینګ د ولاړ په ډګر. ماتونکی د هر ستمګر او جابر، مقابل د مغرور ته اجل د مجاهدو هیوادوالو، دا چې هیواد مو د خپلواکۍ او ازادۍ په درشل کې دی، باور لرو چې الله تعالی به د یرغل او ظلم ماتولو د ویاړ په څیر د یوه هوسا او بسیا اسلامي نظام نعمت هم پر افغانانو ولوروي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی.
هر افغان د خدمت حق لري. اسلامي امارت به داسې یو نظام رامنځته کوي چې په هغه کې د افغاني ټولنې ټول توکمونه پرګنې او ډلې خپل ځان وګوري او هیڅوک د پردیتوب احساس ونه کړي. په اقتصادي برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په استفادې سره ترکیز په زراعت، مالدارۍ او د معادنو په استخراج وي. زیربنایي، انکشافي او تخنیکي سیستمونو ته جدي پاملرنه وکړي. داسې یو نظام چې د ټولنې خادم وي او په ټولو تعلیمي، تربیوي، فرهنګي، اجتماعي، عمراني او انکشافي برخو کې د عدالت او شفافیت په رڼا کې د هیواد او ولس خدمت ترسره کړي. د شهید علی قدر امیر المؤمنین مولوي اختر محمد منصور رحمه الله له ویناو څخه. السلام علیکم ورحمة الله. د قطاعاتو تیریدل پای ته ورسېدل. نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی. سوی دی منتظمین به هر چاته انشاءالله لاره ورښیي. تاسې نظم را سره مراعات کوئ. انشاءالله ټول منتظمین په لارو کې ولاړ دي، هغوی تاسو ته به رهنمایي کوي. بکن شام دنیا تو صبح منور، توی مظهر دین، توی عزت ما، توی دفع ظلمت، توی حرمت ما. د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختمون کید کفر فساد و ملحد، د سر زور و پسر د شمشیر د عمر، مفسدینو تټینګ دا ولاړ په ډګر، ماتون کای د هر ستمګر او جابر، مقابل د مغرور تا اجل د کافر. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.